بیړنی خبر: د ایران د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو مړینه تایید شوه. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د ایران دولتي تلویزیون تایید کړه چې ولسمشر ابراهیم رئیسي د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ورسره مل دولتي هیئت د څرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شوي دي. ازادي راډیو ایرانۍ څانګې رادیو فردا د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ژغورونکو نن سهار د الوتکې د نسکورېدو په ساحه کې د الوتکې د بدني ټوټې وموندې. په الوتکه کې د ابراهیم رئیسي او حسین امیر عبداللهیان ترڅنګ یو 8 کسیز دولتي هیئت هم مل و. د ایراني رسنیو په وینا دغه څرخي الوتکه پرون د خرابې هوا له کبله د ایران په شمال لویدیځ کې نسکوره شوه. ابراهیم رئیسي په آذربایجان شرقي ولایت کې چې له آذربایجان هیواد سره څیرمه پروت دی د قیس قلاسي په نوم د اوبو یو بند پرانیست. په دغو مراسمو کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخه درلوده. دا الوتکه تبریز ته د ستنېدو په حال کې وه چې ظاهراً د جلفا په نوم له یوې غرنۍ او ځنګلي سیمې ته د تېرېدو په حال کې نسکوره شوه. تسنیم خبري اژانس د الوتکې د نسکورېدو د ساحې تازه ویډیو خپاره کړي چې ښکاري دغه الوتکه څو ټوټې شوې ده. تسنیم خبري اژانس د پیښې د ساحې 3 بعدي ویډیو کې هم خپاره کړي چې له مخه یې الوتکه پر یو غرنۍ سیمه په ځنګلونو پوښلې ده سقوط شوې ده. د ایران حکومت ویلي چې دغه الوتکه د 3 الوتکو په کاروان کې شامله وه او 2 نورې الوتکې په خوندیتوب په تبریز کې ښکته شوې دي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنه‌ای پرون ویلي چې د ایران خلک دې اندېښنه نه کوي ځکه د ده په وینا د دغه هیواد په چارو کې به هیڅ ډول خنډ او ځنډ رانشي. د الوتکې د نسکورېدو په باب د راپورونو له خپرېدو وروسته د عراق، ترکیې، روسیې، آذربایجان او ارمنستان په ګډون ګڼو هیوادونو د پلټنې په عملیاتو کې د همکارۍ ژمنه وکړه. توندلاري سیاستوال 63 کلن ابراهیم رئیسي په 2017 کال کې د حسن روحاني په وړاندې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ماتې خوړلې وه، خو په 2021 کال کې د ایران د ولسمشر په توګه وټاکل شو. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.